بين يديك من إذاعة المنار الإسلامي FM 93.1. ډیرو عزتمندو اوریدونکو بیا مهم سلامونه او نیکی هیلې او احترامات مو منئ په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ او د ژوند پر ټولو چارو کې به برلاسي اوسئ. خوږو دوستانو، خپرونه د تیر په څیر ده د قرآني ژبې زده کړې ده. تاسې د منار اسلامي راډیو څخه اورئ. په دغه خپرونه کې به تاسو ته د العربیة بین یدیک له دریم کتاب څخه درس وړاندې کیږي. هیلهمند یو چې تاسې هم را سره تر پایه پاتې شئ. خپرونه را سره ښه دقیقه وڅارئ تر څو تاسې په عربي باندې پوه شئ. خوږو دوستانو، دا خپرونه درته زه ضیاءالرحمن مخلص او را سره ډېر قدرمن استاد عبیدالله عزت ستاسې درانه خدمت ته وړاندې کوو. استاد راغلی دی چې تاسو ته په خیر درس وړاندې کړي. استاد، تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أحمدك يا ربي حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشكرك يا ربي شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد يا ربي ولك الشكر. إلهي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أصلي وأسلم على سيد الورى صلى الله عليه وسلم صلاة ما ذكره الذاكرون، وأصلي عليه أيضا صلاة ما غفل عنه الغافلون. أما بعد، أيها المتابعون الأفاضل والمستمعون الكرام لإذاعة المنار الإسلامية، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد من دروس اللغة العربية. أيها الأكارم، درسنا اليوم إن شاء الله من كتاب كما تعرفون العربية بين يديك من الجزء الثالث الوحدة 13 الدرس 91. اليوم عندنا الاستيعاب والمناقشة بعدما أخذنا قصة المجانين أو موضوعا بعنوان المجانين. لما نرخو قولي دونكو دخوغي جبز دكونكو دلوي رب العالمين أميد لرم چروغا جوړ بيستي. عزت مندو زمانگ أستاذ وننخ براونا العربية بين يديك كتاب سخا دریم جز ده دیارلسمه وحده ده یو نویم نمبر درس ده. عزتمندو، تیر خبرونه کې موږ او تاسو یو قصه غستې و المجانین په نوم باندې. نن موږ او تاسو ان شاء الله د هغې په باره کې یو څه تمارین راکړي چې دا حل کوم. هدف او غرض پکې همدا دی چې کله انسان په یو موضوع باندې پوه شي نو بیا هغه هر قسمه تمارین په اسانه باندې حل کولی شي. او کتاب والا غوښتنه هم دا کوي چې آیا موږ اوس معلوموي چې په قصه باندې پوه شوي یو که نه یو، ځکه موږ خو تاسو طالب العلمانې. نو راځو عزتمندو اول تمرین ته. څه وایي؟ الاستيعاب والمناقشه التدريب الاول. اول تمرین کې څه وایي؟ بحث په دې کې دی الاستيعاب. استيعاب معنا لاسته راوړنه، یعنی څه فایده دی واغسته، څه ګټه دی واغسته د تیر د بحث نه. والمناقشه، مناقشه بحث کول، یو ملګری د بل ملګري سره بحث کوي په یو موضوع باندې، یو سوال کوي بل جواب ورکوي. نو سوي التدريب الأول: ضع عنوانا مناسبا لكل فقرة من فقرات النص. وختنا دا کوي به یو عنوان کېده، مناسب عنوان د هرې فقرې دپاره. موږ تاسو تقریبا په هغه قصه کې 8 فقرات اغستیو. نو غوښتنه دا کوي د هرې فقرې دپاره یو عنوان کېده، یو نوم کېده. یعنی نوم به مقصد دا وي، عنوان مقصد دا دی چې په دې کې یو ته داسې خلاصه ذکر کړي چې اورېدونکی په دې باندې پوه شي چې اوله فقره کې د دې خبرې بحث شوی دی، په دوهمه فقره کې د دې خبرې بحث شوی دی. دغه نوم نه انسان څه کوي؟ دا خبره معلوموي چې په دې کتاب کې د دې بحث دی. لکه مثال یو کس د کتاب ولیکي کتاب الصيام، نوم نه څه معلومیږي؟ یعنی په دې کتاب کې ټول د روژې بحث دی. کتاب الصلاه، په دې کتاب کې ټول د څه دی؟ د لمانځه بحث دی. نوم کې دغه هدف دی چې د یو نوم نه انسان څه کوي؟ زیات معلومات حاصلولی شي چې دا کتاب، دا رساله یا دا رنګې دا بحث په کومه موضوع باندې دی.
نو موږ نه غوښتنه دا کوي چې تا خو دغه فقرات ولوستله، اوس د هرې فقرې دپاره یو عنوان کېده. نو دلته موږ ته وایي الفقره، اته فقرات راکړلې، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. اوله فقره کې موږ او تاسو د څه شي بحث وکړو، هغې دپاره یو عنوان کېده. نو که موږ او تاسو سوچ وکړو هغه وخت کې یو شخص و هغه خپل د ځان تعریف وکړو چې زما مسؤلیت څه شی دی، زه یمه بیبي ده را سره، د غریبۍ ژوند کو، خرڅول کو، سبزي خرڅو، میوه خرڅو، چې څه وګټو په هغې باندې غوښه اخلو، د هغې نه وروسته بیا راځو کور کې سره د سبزۍ چې کومه پاتې شي هغه استعمالو، پخوو او د الله حمد ادا کو او د کېږو. نو دې دپاره اوس یو عنوان موږ نه غواړي چې یو عنوان کېده. نو راځو بېرته جواب یې کوو چې اولې فقرې دپاره کوم عنوان مناسب دی؟ حیات بائع الخضروات قبل ان يرزق بطفل. حیات بائع الخضروات قبل ان يرزق بطفل. دا یو عنوان ولو من کې غوستو د سبزی خرڅونکي شخص د هغې ژوند مخکې د بچي پیدا کېدلو نه ځان ته او د خپلې بیبي سره څه رقم ژوند و هغه موږ ته بیان کړل. سهار ځم مازدیګر راځم، څه چې وګټم په هغې باندې غوښه اخلم، بیا کور ته راځم، ښځه مې پخوي، سره د سبزۍ بیا د خورو یا استعمالوي او د کېږو د الله شکر ادا کوو. دا د هغې ژوند دی مخکې د بچي پیدا کېدلو نه. دویمه فقره کې څه دي؟ دې وخت کې هغه ماشوم پیدا کېږي او په دې باندې یو قسم خوشحالي راځي. هغې دپاره څه عنوان دو؟ الطفل الاول يشيع الفرحة في البيت. الطفل الاول ينشر الفرحة في البيت. اولنې ماشوم چې خورایي خوشحالي په کور کې، داسې یو عنوان ولا دیو ډېره زیاته خوشحالي په هغې باندې ښکاره کړله. درېیمه فقره کې بیا څه کوي؟ په هغه وخت کې چې ماشوم غواړي چې مکتب ته بوځي، تعلیم پې وکړي، تربیت وله وکړي، نو موږ څنګه ویو؟ تربیت ابراهیم حتی سن الدراسة. د بچي تربیت کول چې هغه ابراهیم دی تر کوم وخته پورې چې تر څو د درس لایق شي. څلورمه فقره کې بیا څه دی؟ هلته څه بحث کړی؟ ابراهیم په مدرسه کې و، هلته درس ویله، په صنف کې اول راغلی ابراهیم فی المدرسة الابتدائیه والمتوسطه والثانویه. داسې عنوان وله جوړولی شو. هر سړی کولی شي چې خپل یو عنوان وله برابر کړي. پنځمه فقره کې د څه نه بحث وکړو؟ ابراهیم فی فرانسه. ابراهیم په فرانسه کې و، په کومه طریقې هلته ژوند تېروو. شپږمه فقره کې بیا څه دی؟ بائع الخضروات فی السجن. بائع الخضروات فی السجن. اومه فقره کې بیا څه ویلی شو موږ؟ اخرنی بحث دی، بلکې د اخرنی نه یو مخکې فقره چې کومه ده؟ بائع الخضروات يخرج من السجن ويقابل مع ابنه. بائع الخضروات يفك من السجن ويزور ابنه. د زوی ملاقات کوي. دې طریقه باندې عنوان کې غوستلی شو. اخرنی فقره کې بیا څه وایي؟ کوم عنوان پکار دی؟ ابراهیم يطرد والديه ويتهمهما بالجنون. اخره فقره کې دا خبره وکړه چې امر یې وکړو مزدوري ته چې دا زما مور او پلار د دروازې نه وشړه او تهمت یې پرې ولګو چې دا لیوني دي. ابراهیم يطرد والديه ويتهمهما بالجنون. دواړه بچي شړي، بچی را پاسېږي، مور او پلار شړي او بېرته تهمت پرې لګوي چې دا دواړه لیوني دي. التدریب الثاني. دویم تمرین کې څه وایي عزتمندو؟ انشاءالله بحث کې داسې خاص خبره به نه وي، ځکه بحث باندې ورځې موږ او تاسو واغېستلې، نو ذهن کې به مو ښه ناست وي. صرف اوس تمارین په تیزۍ سره حل کوم. ويرتب الاحداث التاليه حسب ورودها في النص. لاندې دا جملې دي، د موضوعات بیان کړي دي، نو غوښتنه صرف دا کوي چې دله ترتیب ورکړه لکه څنګه چې تاسو په قصه کې ولوستللې. موضوع کې اوله کوم بحث، دویم کوم، دریم کوم، څلورم کوم، تر اخره پورې. نو راځو اول عبارت اخلو. حمزه کې څه وایي؟ سفر الولد الى فارس للدراسه. سفر الولد الى باريس للدراسه. با دخول الولد المدرسه. دا ګوره وروستنۍ خبرې دي، خو موږ ته وایي ترتیب وله ورکړه. موږ تاسو صرف معلوموي چې بحث باندې څونه پوه شوي یو. جیم دخول الاب السجن. پلار نه وتل جیل ته. اتم دال ولادة الطفل. د ماشوم پیدا کېدل. ها عودة الابن من فرنسا. د بچي واپس کېدل له فرانسه نه. واو الابن يطرد والديه من بيته. بچي خپل مور او پلار د خپل کور نه شړي. ز خروج الاب من السجن. پلار د جیل نه وځي. ح
زیارت الاب والام لولدهما پلار او مور د بچی ملاقات کوي. طا حمل الام بالطفل مور ماشوم په ګیړه کوي. یا الاب يبيع بيته پلار کور خرڅوي. دا بحثونه ټول تیر شوي دي خو صرف مخکې وروسته کړي دي نو موږ ته یو ترتیب ولا ورکوي. نو راځو عزتمنو ترتیب څنګه ورکو. اول به کومه جمله راواخلو؟ طا راوالو. طا کې څه وایي؟ حمل الام بالطفل. بلې ټولو جملو کې اولنۍ جمله اولنۍ موضوع دا راغلی وه چې مور خپل بچی په ګیړه کوي. حمل الام بالطفل. دویم به څه راواخلو؟ دال به راواخلو. دال کې څه وایي؟ ولادت الطفل د ماشوم پیدا کېدل. دریم به با راواخلو. دخول الولد المدرسه ماشوم مدرسې ته نوتل. څلورم به حمزه راواخلو. سفر الولد الى باريس للدراسه. پنځم به یا راواخلو. الاب يبيع بيته. شپږم به جیم راواخلو. جیم کې څه وایي؟ دخول الاب السجن پلار نوتل جیل ته. وم به څه راواخلو؟ ها راواخلو. ها کې څه وایي؟ عودة الابن من فرنسا بچی د فرانسا نه واپس راتلل. اتم نمبر کې به زا راواخلو. زا خروج الاب من السجن. نهم نمبر کې به ها راواخلو. زیارة الاب والام لولدهما. لسم نمبر کې به واو راواخلو. الابن يطرد والديه من بيته. داغه موضوعات دي چې په دغه ترتیب باندې موږ تاسو په قصه کې اغستم. ننتقل الآن أيها الأكارم إلى التدريب الثالث. درهم تمرين تزو. التدريب الثالث أجب عن الأسئلة التالية باختصار. دلاندې سوالونه مختصر جوابونه وکړئ. راځو عزتمندو سوال اخلو سمدستي جوابم کوم. ما مهنة صاحب القصة. دا قصه چې مخکې ذکر شوله د هغې شخص څه مهنت یعنی څه وظیفه او څه عمل. ما مهنتك ستا څه مسؤلیت د څه وظیفه دی ده؟ الجواب ماذا؟ صاحب القصة إنه بائع خضروات. هغه څوک سبزي خرڅونکی شخص سبزي به خرڅوله. السؤال الثاني كيف كانت حياته وحياة زوجته قبل أن يولد ولدهما. دا غي دوانو جون څنګه او د ښځې او خاوند مخکې د بچي پیدا کېدلو نه. الجواب ماذا؟ حياتهما كانتا مستورة. حياتهما كانتا مستورة. دا غي دوانو جون څو په پرده کې یعنی په حیا کې څوک د حال نه خبر نو. كانت مستورة مختصر جواب د سولیکا. السؤال الثالث دریم سوال سوی بما شعر عندما حملت زوجته بالولد. څه احساس وکړ کله چې ماشومې په ګیړه شو؟ الجواب ماذا؟ شعر بالفرح الشديد. ډیره زیاته خوشحالي احساس لله. څلورم سوال سوی كيف كان يعامل زوجته في اثناء الحمل لماذا. سړي به د خپلې بیبي سره څه رقم معامله کوله کله چې ماشومې په ګیډه اولې کوله؟ جواب به څه دی؟ الجواب ماذا؟ إنه كان يدللها حفاظة على حملها وخشية أن لا يسقط الحمل. هغه به ورته لارښودنه کوله طریقې به ورته ښودلې یو همدارنګې همکاري به ورسره کوله. يساعد معها في العمل خشية أن لا يسقط الولد. دې ویرې خاطر نه چې ماشوم ونه غورځېږي. پنځم سوی كيف صور الكاتب ساعة الولادة. دا قصې لیکونکی شخص چې دی کله چې دا ماشوم پیدا کېدو په دې وخت کې د خوشحالي څنګه احساس له د هغې لپاره کوم شکل یې ورکړو؟ جواب ماذا؟ بأن الأرض لا تكاد تحمله من شدة الفرح. ودونه زیاته خوشحالي وه چې نږدې دا وه چې د ځمکې هم څه کې بارې نه کوله. شپږم كيف كانت سعادته وسعادة زوجته بالمولود. د خاوند او د ښځې د ماشوم پیدا کېدلو سره څنګه حالات څونه خوشحالي ښکاره کړله؟ الجواب ماذا؟ مختصرا كانت شديدة جدا. دير زيادة خوشحالي خارق لله. أحس بالفرح والسرور كثيرة جدا. دير زيادة خوشحالي خارق لله. ومن نمبر سؤال كسوي لماذا لم يكن الأب يريد تعليم ولده. لار ولي نغختل چې بچی باندې تعلیم وکړي. الجواب ماذا؟ لأنه يريد معه في الدكان ولمصاريف الدراسة. هغه یریدو په دې خاطر باندې چې یو مصرف د درسونو زیات دی ځکه غریبي وه او بل دارنګې چې دکان کې به هغه سره همکاري کوي ځان ته هغه مو نو په دې خاطر یې دکان ته غوښتو او تعلیم یې پرې نه کوم. اتم سوال سوی لماذا كانت الأم تريد تعليم ولدها. ولې مورکۍ د دغه ابراهیم غوښتل چې بچی باندې تعلیم وکړي؟ جواب څه دی؟ ليكون موظفا في الحكمة.
ليكون موظفا في الحكومه په دې خاطر باندې سباله په حکومت کې یو وظیفه واخلي موظف شي. نهم سوال سوی ايهما كان على حق لماذا؟ په دغه پلار او مور کې کوم یو په حق باندې دی؟ یو غوښتل چې دکاندار شي، بل غوښتل چې تعلیم وکړي. دوانو کې کوم یو په حق باندې؟ الام على الحق، مور په حق باندې و، لأن التعليم أولى بنسبة بيع الخضروات. تعلیم ډیر بهتره دی د سنه چې انسان دی هغه صرف سبزی خرڅي، هغه یو ښه کار دی، خو تعلیم چې دی هغه بهتره دی. ځکه تعلیم سره جهل ختميږي، چې کله جهل ختم شو دا جهل د انسان لپاره یو لوی دشمن دی، که بل دشمن دی نه، دا ناپوهي د انسان لپاره څه دی؟ دا لوی دشمنی ده. تريد الدنيا تعلم، تريد الآخرة تعلم، تريد كلاهما فعليك بالعلم. دنیا غواړم تعلیم وکړه، آخرت غواړم تعلیم وکړه، دوانه غواړي هم څه تعلیم وکړه. تعلیم دونه بهترین څیز دی. اگر که پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو جون دې سره آراميږي، پوهه دې زیاتیږي، اخلاق دې خکېږي، راحت دې پیدا کیږي، کورنۍ دې وسره خکېږي، بچی دې دارنګ خکېږي، ډیر زیات انسان ته څه خیر رسوي. نو مور په حق او په ځای کې. لسم نمبر هل كان الاب ضعيفا ام زوجته؟ هل كان الاب ضعيفا ام زوجته وولده؟ لماذا؟ هل كان الاب ضعيفا؟ اي پلار کمزور امام زوجته وولده، د خځه مخته او بچي مخته. کله چې هغه غوښتل بچي چې زه بار ملتزم تعلیم د پاره، مور سره کلکه ولاړه او پلار خلاف وو، ایا دا پلار کمزور او څنګه؟ وی ولې دغه جواب موږ نه غواړي. نو جواب به څنګه کو؟ نعم في النهايه. او دا خبره صحیح ده چې کمزور نور په زور ونه رسیدو. حينما سمح لابنه بالسفر، اخر دا شو چې اخره کې ته بیت سره اجازه ورکړه. یو لسم نمبر سوی لماذا لم يبر الولد والديه؟ ولد غرنګ دی بچی د مور خپل قدر ونکو. لماذا لم يبر الولد والديه؟ ولد غ بچی نیکی ونکله احسان ونکو د مور خپل سره. علت وجه څه شوه؟ د خو ډیره خوشالي ښکارا کړی و. لانه تعلم الاخلاق الخاطئه، لانه تاثر من الغرب، ځکه هغه د نور خلکو نه متاثر شو، غلط اخلاق ذکر. لانه كان صغيرا وسافر الى بلاد اوروبا فتعلم اخلاق الخاطئه، ځکه په ماشومتو کې بار ملک تلاړو، غلط اخلاق ذکر نه، چې کله واپس راځي د مور او پلار قدر وسره نو. د مور او پلار قدر صرف په اسلام کې دی او اسلام معاشره کې دی. دولسم سوال سوی هل اخطا الاب والام في تربيه ولدهما؟ لماذا؟ آیا پلار او مور چې دی هغه خطا شوی دی د بچی په تربیت کې؟ هغه چې دا دومره خواري وکړه علت او وجه څه شو چې هغه غلط اخلاق زده کړل، صحیح تربیت ونه شو، علت یې سره ته؟ آیا هغه خطا شول کنه څه وجه و؟ جواب بس راځي نعم په اخره، او خطا شول په اخره کې. ابتدایي تعلیم صحیح، متوسطی تعلیم صحیح، ثانوي هم صحیح، خو په اخره کې خطا شو چې بار ملته ولېګو. ولی هغه ناروا ده؟ نه، لانه سمح له الاجازه بالسفر الى اوروبا ولا زال هو صغير. هغه ماشوم وړو کې د دې لایق نو چې هغه د بار ته لاړ شي، که بار ته ځینو مجبور انداده چې هغه به غلط اخلاق زده کوي، دا غزنه تاثیر اخلي، نو به سره د پلار او د مور قدر نه وي. الا من رحم الله، مگر که چا باندې الله رب العالمین رحم وکي هغه به خبره ده. نو په دې وجه باندې پلار او مور په دې اخره کې خطا شول. باید په کار دا و چې دلته ول تربیت کړي و چې کله خپوښ شوی که به تل و د نور تعلیم لپاره بهر ته، نو بیا به ان شاء الله ممانعت پکې نوم. التدريب الرابع سلورم تمرین سوی من القائل ولماذا؟ لاندې جملې دي د کتاب نه راغستې د مقې موضوع نه. وختونه دا کوي چې قائل معلوم کې دا جمله چا ویله، ولماذا ولي ویله. رزوم اولنی جمله ته الجمله الاولى أأنت وضعت بصمتك في هذه الأوراق؟ أيتا قلت لك ولا بدي ورق باندي. من القائل لهذه الجملة؟ الجواب ماذا؟ الحكم، القاضي. حكمت دي أغدر تبوس كريو دي چانا دغا صاحب القصة أبو إبراهيم دي إبراهيم دي بلارنا چکل جیل تبوتو قرضداري تي قرض غختوم. قائل سوق دي الحكم حكمت دي. لماذا؟ لأنه استدان منه 100 ليرة، ځکه هغه ته 100 روپۍ قرض اغسته ولم يستطيع ان يدفع له، او طاقت نو چې دفع کې هغه ته. دویمه جمله کې سوی اذهبا الى مقر عمله وقابلاه هناك، دا جمله چا ویلی و؟ خادمه ابراهيم، دا د ابراهيم خادمه مزدوره چې و هغه وته ویله. ولې دا جمله وته ویله؟ لانه قالت ابراهيم لا يزور احدا من الغرباء هنا في بيته فلا بد ان يذهب الى مقر عمله.
الجملة الثالثة أتريده أن يكون بائع خضروات؟ أتريده أن يكون بائع خضروات؟ دا جملة چا ویلله چې آیت غواړي چې دا دی سبزی خرڅونکی شخص شي؟ الجواب ماذا؟ أم إبراهيم. دا د إبراهيم مور ویلله لأنها كانت هي تريد أن يتعلم. أغدا غختل چې دا زمونږ بچی تعلیم وکړي ويكون موظفا في الدولة او سباله وظیفه واخلي په دولت کې. څلورمه جمله چا ویله؟ والله العظيم لا يكون هذا أبدا وأنا حي. دا هیڅ قسم امکان نه لري، قسم وکړو چې زه جم دی مترسو. من قال بائع الخضروات والد إبراهيم حينما طلب أنه يسافر إلى أين؟ إلى أوروبا. کله چې هغه غوښتنه وکړه بچی چې زه بار ملتزم نو دا جمله به چا ویله؟ پلار یې ویله. پنځم أريد أن أسافر إلى أوروبا لأدرس المرحلة الجامعية هناك. من قال هذه الجملة؟ الابن إبراهيم. هغه ویله لإتمام الدراسة الجامعية په دې خاطر باندې چې د فنتون درسونه هلته پوره کړي. شپږم البشارة لقد رزقت ولدا. مبارک شه زیری دی، تعالی الله رب العالمین یو بچی درکړ، بچی ته ملاو شو. من قالت هذه الجملة؟ الجواب القابلة. هغه ښځه چې د ابراهیم د مور سره یو قسم همکاري کړې وه د ابراهیم په پیدایش کې. وما جمله هؤلاء مجرد مجانین. دا چا ویلو؟ الابن. دا یو زوی ویلو ابراهیم. اتمه جمله الا تدري يا رجل اين ولدك الان؟ من قال هذه الجمله؟ چې ته نه پوهېږې ای سړیه ستا بچی چېرته دی؟ الجواب ماذا؟ جار بائع الخضروات. دا گاونډي ویلله. د چا گاونډي؟ دا ابراهیم د پلار گاونډي چې هغه څوک دی؟ بائع الخضروات، سبزي خرڅونکی دی. ننتقل الآن أيها الأكارم إلى الفقرة الثانية ألا وهي بعنوان المفردات والتعبيرات. يقول هنا أحبتي في الله صاحب التدريب هات من النص صفة لكل موصوف مما يلي. هنا ذكر صاحب الكتاب ماذا؟ الموصوف، فيريد منا ماذا؟ الصفة. مثلا المولود، فما الواجب علينا أن نذكر كلمة تكون صفة لهذه الكلمة. مثلا المولود الجديد، يعني الولد الجديد. لقد رزق لشخص الولد الجديد، نحن نقول المولود جديد. المولود موصوف والجديد ماذا؟ الصفة. الكلمة الثانية الخبز، الخبز الجاف، الخبز الحار. الكلمة الثالثة ماذا؟ دار، دار فخمة. عزتمندو په دې درېم تمرین کې موږ تاسو نه څه غواړي؟ وایي د هرې کلمې دپاره یو صفت ذکر کړه. لاندې څه دی؟ موصوف دی، یعنی یو کلمه ذکر شوې ده، د دې دپاره یو صفت ذکر کړه چې یو کلمه ده د سره صفت برابر وي، یو شانتي وي، دا ذکر کړه. لکه مثال المولود ماشوم، مثال صفت څنګه دی؟ ښایسته دی، نوی دی، زوړ دی، تکړه دی، وخیر دی، ذکي دی. دارنګې الخبز، الخبز کلمه استعمال کوي، صفت ولا ذکر کوي. ډوډۍ، دار کور، ثوب همدارنګې جامې. ورطة هغه عمل ته ویل کېږي عزتمندو چې هغې نه خلاصون نه وي، یعنې خامخا لازمي دی، پکار دی. غیاب غیر حاضري. فرحة خوشحالي. الزوجة بیبي ښځه. ملابس جامې. ضغط پیشاب. صدمة یو مصیبت، یو تکلیف. جيد، تعالوا أحبتي نذكر الصفات. المولود الجديد، الخبز الجاف، دار فخمة، ثوب أنيق، ورطة كبيرة، غياب طويل، فرحة عارمة يعني كثيرة، الزوجة الفرنسية، ملابس متواضع، برقية مستعجلة، ضبط متواصل، صدمة كبيرة. التدريب الثاني يقول الكلمات التالية مشتقة من مادة طا لام با، ضعها في الأماكن المناسب. ماذا طلب منك صديقك؟ فراغ سلكو طلب كلمة. ماذا طلب منك صديقك؟ ملقدنا سأغختل. الكلمة الثانية ما مطلب المسلم من هذه الدنيا؟ د مسلمان سړي مطلب او مقصد څه شی دی د دنیا نه؟ باید دنیا کې څه وکړي؟ درېمه جمله سوی ما المبلغ المطلوب مني؟ ما نسونه پیسې غوښتونکی دی. ما المبلغ المطلوب مني. څلورم تعلم اللغة يطلب جهدا كبيرا. تعلم اللغة يطلب جهدا كبيرا. د یو ژبې زده کول دا ډېره زیاته خواري غواړي.
پنځم قدمت الطلب لمدير الشركة د شرکت مدیر ته می درخواست وړاندې کو. قدمت الطلب لمدير الشركة. شپږمه جمله اخي طالب في الجامعة ورور می طالب دی په جامعه کې. ګوره طا لام با کلمه ده. طلب معنا غوښتون کې یو درخواست هم راځي غوښتون کې هم راځي. فعل ته راځي دارنګ امر ته راځي مضارع ته راځي اسم ته راځي هر قسمه ته راځي. نو موږ نه غوښتنه کړې و چې دالته د استعمال کړي. نو امید لرم چې ان شاء الله دقه تاسو به هم استعمال کړي. راځو عزتمندو دریم نمبر تمرین تسوي. مع معنى التعبيرات التاليه. مع معنى التعبيرات التاليه استعن بالمعجم ان اردت. لاندې څو جملې را کړې دي غوښتنه کوي دغه تعبیرات څه مقصد دي. د کتاب کې ذکر شوی دی حلت به نوائب الدهر رق قلبه لولده ضحكت له الدنيا شرب كأس الظل سلم أمره لله ارتمى في أحضان أمه اسودت أيامه تجرع شراب المهانة حتى الثمالة. دا يسو كلمات دي غختنك بخفلو ألفاظ باندي دا سكا وزاحته لوك بيانك. يو قسم كوراني وزيبا بمشي حلت به نوائب الدهر يعني نزلت به مصائب الدهر مصائب الزمان. د مصیبتونه څه دی راښکته کېږي د زماني مصیبتونه. ډېر خلک وایي که نه سرمایه ساتمه ولې چې د زماني مصیبتونه کله راشي نو دا پکې استعمال کمه. رق قلبه لولده يعني صار قلبه لينا لأجل ولده. الأب يكون رحيما دائما أحيانا يغضب لكن ثم يلين قلبه لأجل ولده. ضحكت له الدنيا الشخص حينما يجد الفرحة والسرور ضحكت له الدنيا كأن الدنيا كلها تضحك لذاك الرجل. الجملة الرابعة شرب كأس الذل الشخص يكون ذليلا حينما يفوض إلى أمر ذليل. نحن نقول ماذا نستعمل؟ إنه شرب كأس الذلة. ذلت جامع وسكو من پختو کې کنه چې ذلت جامع وسكو يعني اوبه وسکلي اصل کې اوبه خو صحیح کېږي نه بلکې جامع وسكو. مقصد څه دی يعني انه صار ذليلا اغوس ذليل شو عزت ختم شو. سلم أمره لله يعني فوض جميع حوائجه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. الشخص حينما يعجز عن أمر لم يستطع أن يفعل بماذا يقول؟ إذا نسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى يعني إنه لا يدري عن حاله. الله ته وسپارو دا کار. مقصد څه دی يعني زه نور نشم کولای عاجز شم یا زه نور نشم پیدا کولای. ارتمى في أحضان أمه يعني إنه تربى في أحضان أمه. الجملة السابعة اسودت أيامهم الشخص حينما يصاب له المصيبة فتكون أيامه تسود أيام في عقله وفي مخه وفي عينيه. اسودت أيامه. نحن متى نستعمل هذه الجملة؟ الشخص إذا نزل عليه المصائب كثير جدا. الجملة الأخيرة تجرع شراب المهانة حتى الثمالة الشخص حينما يكون عزيزا ثم ينتقل إلى الذلة. نحن ماذا نستعمل؟ يعني تجرع شراب المهانة يعني إنه يشرب الذلة المهانة قليلا قليلا حتى الثمالة يعني حتى وصل في الدرجة الذلة إلى آخر المرتبة. دا جمله هغه وخت کې موږ استعمالو چې کله انسان داسې ذلیل شي چې د هغې نه اخوا نور ذلت نه وي. نو موږ څه وایو؟ تجرع شراب المهانة د ذلت هغه ګوټې وڅکه ګوټې وکړو. تجرع معنا ګوټې وکړو. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ګوټ کوي خو تېرولی نشي په ارا باندې. حتى الثماله يعني اخرني. حتى ثماله هغه شی ته ویل کېږي چې د هر شي اخرنی وي. لکه یو انسان چې اوبه وڅکي اخره کې څه پاتې شي لږ شانتې څښاوالی پکې وي هغې ته ویل کېږي ثماله. يعني داسې ذلت ته ورسېدو چې د هغې نه اخوا نور ذلت نه وي. نو عزتمندو کولی شي چې خپل تعبیر دا قرنګې تاسو هم استعمال کوئ. دا الحمدلله عزتمندو چې دیارلسمه وحده په دې باندې ختمه شولله. د دې نه وروسته بله وحده شروع کېږي په دې عنوان باندې الماء اصل الحیات وسرها. څوارلسمه وحده شروع کېږي. تر هغې پورې په لوی رب العالمین باندې سپارم. تل لپاره عزتمند خوشحاله کامیاب آباد اوسئ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أيها الأستاذ بتقديم الدرس. خوشحاله اوسئ استاذ. جزاك الله. ډېره زیاته مننه. کور مودان آباد اوسئ. خوږو دوستانو له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوو چې تر دې دمه راسره پاتې شولئ. خپرونه مو راسره واورېدله. تر بیا مو په الله سپارم. والسلام